بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په سکرین به تاسو ته یو ویډیو ښکاري په سوشل میډیا خلک دا شیر کوي او وایي دا اسنین دی نو ټول نه مخکې خو زه تاسو ته دا ویم چې دې پښتنو له یو ټاپک هغه په لاس باندې ورشي نو بیا د هغې نه قلاریږي نه لکه موږ وګورو د حسنین کوم قصه چې ده هغه اوس هم روانه د خلک په قسمه ویډیو هغه جوړوي او اپلوډ کوي کومه نوې ویډیو چې هغه شیر کیږي هغه دا ویډیو د تاسو چې کومه په سکرین باندې ښکاري په دې کې دا کم هلک چې دی په دې باندې ما یو 2-3 ویډیو جوړې کړې په هغې کې ما د دې مکمل وضاحت هم کړی ما پکې دا ویلي چې آیا دې هلک چې دا کم هلک چې ورسره ناست دی دا غټ هلک د دې سره چې کومه یارانه مارانه او داسې قصه د دیو خپل منځ کې روانه وه بیا چې کوم دی داسې چل شوی دی دیو کومه دوستي چې دا هغه ختمه کړی شوې ده نو دا بل هلک چې دی دا غټ دا دونه پاگل شوی دی پسې یعنی ګریوانه ورسې کولاو کړي او ځان یو دیوانه ټایپ جوړ کړی یعنی د بده مرغه دا کومه قصه چې دا زموږ په خیبر پښتونخوا کې ډیره زیاته عام ده کم په لنډو الفاظو کې به زه ووایم د هلکانو کم کار که ستاسو خیال وي بله ورځ هم داسې په یو واقع په سوات کې مخې ته راغله چې یو هلک د هلک سره دوستي کوله د هغه دوستۍ د وجې نه چې کم دی په هغې کې کم مرګ مخې ته راغلی دی هغه به هم ستاسو وړاندې وي خو خبره زه دا کوم چې کم دروغ شیر کېږي اسنین غریب په دې کې هغه ټارګټ کېږي چې د هغې داسې پهاش ویډیو مخې ته راغلی او څوک یو قسم او بل قسمه ویډیو هغه شیر کوي یعنی په دې روجه کې هغه داسې قسمه دروغ وایي اوس به زیاتر کسان دا وایي چې آیا تا دا ولې شیر کړی او تا هم په تمنیل دا لیکل دي نو زه به تاسو ته دا ویم چې ما صرف او صرف ستاسو د معلوماتو دپاره دا شیر کول چې دا حسنین هغه نه دی یعنی ډېر زیات ټیک ټاک د هغې نه ډک دی په هغې کې دا شیر کېږي وایي چې د حسنین دا ویډیو دا وایرل شو دا د هلک سره دې ویډیو کړو اوس چې جیل ته لاړو نو هغه هلک د دې ویډیو وایرل کړه مختلف قسمه خبرې کېږي نو صرف او صرف تاسو کم شک چې وو کوم غلط خبر چې وو د هغې کوم حقیقت چې دی هغه موږ تاسو ته را شریک کوو امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره